نبی علیہ السلام نه زده کړی دا ام اق معنا او مفهوم د قران مجید زما استا پوری را رسیدلې دا څنګه چې د الفاظ چا ندی بدل کړي څنګه چې د الفاظ څوک نشي بدلولې دغه سره د مطلب او معنا ترنه چا نه بدل کړي او ان شاء الله تر قیامت پوری نشي بدلولې. دریم محترمو زمونږ د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیده او نظریه دا د قران مجید آیاتونه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث په خپل منځ کې څه تضاد او ټکراو نشتا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث د قران مجید د پاره تفسیر دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث د قران مجید د پاره تشریح ده. مونږ وایو محترمو د قران مجید هغه تفسیر باطل دی د قران هغه تفسیر مردود دی چې باغی کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث نظر انداز کړي شي. مونږ وایو د قران تفسیر هغه معتبر دی کوم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیثو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شاګردانو صحابو د شاګردانو تابعین په سحر سره دا غوی په اقوالو سره حل کړي شي کوم چې دا غوی په اقوالو سره محترمو هغه تفسیر وکړي شي. نن محترمو یو ډله هغه ده نن یو فرقه هغه ده چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث راواغستره قران نه انکار وکړو قران راواغستره هغه د څه مطلب بیان کو د احادیثو نه انکار وکړو د قران او حدیث په منځ کې ټکراو پیدا کو. زموږ علماء دیوبند اهل سنت والجماعت مسلک داو نه د قران آیاتونو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیثو په منځ کې هیڅ ټکراو نشتی. آیاتونو په خپل ځای صحیح احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ځای صحیح. تاسو وګورئ محترمو زه یو مثال پیش کوم. یو ډله هغه د قران مجید د آیاتونو د هغه مفهوم او تفسیر نه انکار وکړو کم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه بیان کړو کم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو نه نقلو. مثال په تور تاسو وګورئ قران مجید کې رب العالمین فرمای وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قران لوستئ شي فاستمعوا له تاسو غوږ کېدوئ هغې ته وانصتوا تاسو خاموش شئ. د آیات ساتئ د استماع معنی دا نه ده چې تاسو واورئ. نن یو خلق دا غلط فهمی پیدا کوي یره کله امام په زوره قرات کوي امام په زوره سوره فاتحه او سورت وای تاسو بیا هغه ته غوږ کېدوئ نه د استماع معنی دا نه ده فاستمعوا له غوږ کېدوئ. کله تاسو براغلی خطیب صاحب خطبه وای د جمعې ورځ د بجلی تلی دا خطیب صاحب لګیاله خطبه وای بار نوجوانان شور کوي د بهر نه یو اجي صاحب راشي د بهر نه یو سپینګره بابا راشي هغه وای الکه نوجوانو خاموش شي غوږ کېدوئ الکه خاموش شي متوجه شي دیو تپوس نه کوي بابا مخ کې بجلی تلی دا د لوډ سپیکر आवाज نه را رسیږي بابا مونږ څنګه متوجه شو بابا مونږ څنګه غوږ کېدو. نه محترم یو دی غوږ ایښودل یو دی متوجه کېدل او دویم دی اوریدل دواړو کې فرق دی. الله رب العزت فرمای فاستمعوا له غوږ کېدوئ امام ته متوجه شي هغه ته که تاسو اورئ کنه اورئ. بیا هم بعضی ذهنونو کې اشکال راتلی شو الله امام که کله په زوره قرات کوي الله امام که کله په زوره د قران تلاوت کوي بیا به زه غوږ کېدم الله که کله امام پټ وای بیا څه وکم. قران مجید هغه اشکالم حل کو وانصتوا خاموش شي. دویم اشکالم حل کو جبل ام حرکت مور کوا شندل ام حرکت مور کوا. امام بخاری رحم الله بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 سلورم صفحہ کی امام بخاری نقل کئی لا تحرک به لسانک لتاجل به. امام بخاری رحم الله د دلان دی فرمای جبل حرکت ور کول یا شندل حرکت ور کول دار استماع نه خلاف خبر دار انصات نه خلاف خبر ده. د انصات معنا ده خاموش بودن خاموش کېدل جبم ودرول شونډ مدرول دل حرکت نور کول دا انصات ده. د دې آیات مطلب او مفهوم سو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہما مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنہ دغه رنګ صحابه او شاګردان مشهور شاګردان هغه ټول په دې خبره متفق دي دا آیات د فرض منځب مبارک نازل شوی دی دا آیات دې بارک نازل شوی دی. مقتدیانو ته وی کله چې امام ولاړ دی قرات کوي تاسو خاموش شئ. مقتدیانو ته وی چې کله امام قرات کوي تاسو خاموش شئ. یو ډله را پاسې را د دین انکار وکړو یو طرف ته اجماع یو طرف ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه تفسیر موجود دی یو طرف ته د نبی علیہ السلام د صحابه د شاګردانو تابعین تفسیر موجود دی یو طرف ته اجماع د امت موجود ده. امام ابن تیمیہ رحم الله فرمایي قال احمد اجمع الناس على انها نزلت في الصلاه. اجماع کړي د مسلمانانو په دې خبره چې دا آیات د منځب مبارک نازل شوی دی. بل طرف ته یو ډله را پاسې را هغه ویل نه
امام پسې کې کله ولاړی بیا سورې فاتحه بل لازم وي امام پسې کې کله ولاړی بیا ستا منځ بغیر د سورې فاتحه نه کیږي زمونږ د احنافو په منځ باندې فتوی ولګولې زمونږ د احنافو خلاف مسله بیان کړه یره د احنافو منځ باطل دی یره د احنافو منځ نه کیږي الکه ولې نه کیږي یره حدیث کې راځي لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب بغیر سورې فاتحه نه منځ نه کیږي کله چې حنفي په امام پسې ولاړل کله چې سنی په امام پسې ولاړل د په امام پسې سورې فاتحه نه وی لہذا د منځو باطل او نن محترم د آیات ساتي نن چې څومره اهل باطل راځي د بتاته دلیل نه ذکر کوي د بتاته دلیل نه وي ستا ذهن کې به اشکال دراچي ستا ذهن کې به وسوسه دراچي وسوسه به دراچي مثال په تور تاسو وګورئ تاسو توجه شته ستاسو ذهن کې وسوسه دراچي بهر به یو بابا د لاس نه ونیسي کاکا تا منځ وکړو جی ها امام سے پسې مې منځ وکړو هغه امام او زه مقتدی وم د تپوس کې بابا امام پسې د سورې فاتحه وویلا د ورته نه ما هو سورې فاتحه نه دی ویلې د به فورن دته وای د ذهن سازي وکي ګوره حدیث کې راځي بغیر سورې فاتحه نه منځ نه کیږي تاسو د احناف نظریه او مسلک دار چې بغیر سورې فاتحه نه منځ کیږي تاسو امام پسې چې سورې فاتحه ونه ویلا د دې مطلب دا شو چې تاسو مسلک دار چې بغیر سورې فاتحه نه منځ کیږي لاړ شیخ خپل مناسب دی وای لاړ شیخ خپل جماعت استاد ته وای چې یو حدیث راوړل چې بغیر سورې فاتحه نه منځ کیږي مونږ درته حدیث پیش کوو چې بغیر سورې فاتحه نه منځ نه کیږي که حدیث تا راوړل ستا مسلک حق دی که حدیث تا را نه وړو زه حدیث بیانوم زما مسلک حق دی خپل مذهب ته پرې دوا که حدیث مې راوړو زه خپل مذهب ته پرې دوا کرا دې نه وړو زه به پرې دم او محترم د آیات ساتي مونږ اکثر عوام راشي مونږ ورته وي زمونږ نظریه دا نه ده چې بغیر سورې فاتحه نه منځ کیږي د آیات وساتئ نن مجلس کې زمونږ د احناف مسلک دار منځ کې سورې فاتحه ویل واجب دي منځ کې سورې فاتحه ویل واجب دي بغیر د دینه منځ فاسد دي منځ واجب الاعاده ده ها زمونږ د احناف اختلاف په دې خبره کې نو چې بغیر سورې فاتحه نه منځ کیږي که نه کیږي زمونږ اختلاف په دې خبره کې و چې آیا د یو امام قرات د ټولو مقتدیانو د پاره کافی دی که کافی نه دی تاسو مثال واخلئ د جمعې ورځ ده حدیث کې راځي لا جمعه الا بخطبه بغیر خطبه نه جمعه نه کیږي دا خبره زمونږ اتفاقی و یو خبره دا و چې بغیر خطبه نه جمعه منځو نه کیږي امام بیهقی رحم الله حدیث نقل کوي یو خبره داراله چې د یو خطیب خطبه پوره مقتدیانو محله والو د پاره کافی د کنه دا خبره دوی یو سړی راغی بهر یو کاکا د لاس نه ونیو کاکا ر جمعه منځ دی وکړو ها ما خو ر جمعه منځ وکړو کاکا تا خطبه ویله نه ما خو خطبه نه دی ویلې عجیب خبره ده زتا ته حدیث کې خیم چې بغیر خطبه نه د جمعې منځ نه کیږي ته حدیث راوړل چې بغیر خطبه نه د جمعې منځ کیږي استاد وای څنګه چې هغه مرګري د مرګري دوکه وکړه دي چې هغه مرګري دوکه کړی د استاد سره اصل مسله ته نه بیان کړي ځکه محترمو په دې خبره کې هیڅ اختلاف نه و چې بغیر خطبه نه د جمعې منځ کیږي که نه کیږي اصل اختلافي مسله داوا چې د یو خطیب خطبه پوره محله والا د پاره کافی ده کنه دا زمونږ د احناف مسلک داو د یو خطیب خطبه پوره محله والا د پاره کافی ده څنګه چې زمونږ نظریه دارا د یو خطیب خطبه پوره محله والا د پاره کافی د یو مؤذن اذان د پوره محله والو د پاره کافی د یو اقامت کوونکې اقامت د پوره مقتدیانو د پاره کافی د یو امام ستره د پوره مقتدیانو د پاره کافی د قصیر یو امام قرات د پوره مقتدیانو د پاره کافی ده زمونږ مسله دا نه و چې بغیر سورې فاتحه بغیر قرات نه منځ کیږي که نه کیږي زمونږ مسله دا و چې د یو امام قرات د ټولو مقتدیانو د پاره کافی دی که نه دی زمونږ د احناف نظریه دا و چې حق کافی دی مونږ حدیث نه د احادیث لوی ذخیره لرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من کان له امام فقرات الامام له قرات د چا لپاره چې امامي د امام قرات د مقتدیانو د پاره کافی دی ځان نه قرات کول ضرورت نشته محترم ہدایات وساتئ نن خلق ستاسو په ذهن کې کدا دراچي ستاسو منځ غلط دی ستاسو فقہ غلط را ستاسو مسله غلط را ذهن کې دا خبره کېده وي پوره تسلی ذهن کې کېده وي زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مسلک الحمدلله د دلایل عین مطابق دی زم د امام صاحب مفتا به معمول به مسله تراوړه اعتراض توکا دلایل انبار لګول پاغي باندې زما په ذمہ دي زم اعتراض توکا جواب زما په ذمہ دی ها غیر
مفتا بهم مسله راغستل غیر معمول بهم مسله راغستل پاغه اعتراض کول داغي مسلې مونږ ذمہ دار نه یو منکرین حدیث را پاسې دا هغه شاذ روایت را واغستا هغه موضوعي احادیث را واغستا اعتراض په احادیث باندې وکړو ماوي څنګه چې هغه اعتراض باطل او مردود د قصدا اعتراض هم باطل او مردود دی ما امام ابو حنیفه رحم الله چې په کوم ځکه مسله بیان کړی دا الحمدلله د دلایل په غر باندې ولاړل الحمدلله د دلایل په غر باندې ولاړل پوره تسلی وساتئ تاسو مثال په تور تاسو وګورئ جی ما مسله ویلا د یو امام قرت د ټولو مقتدیانو لپاره کافی دی مقتدیلا د ځان له قرت کولو ضرورت نشته تاسو مثال دلایل نه ذکر کوم تاسو ته مثالونه وایم تاسو وګورئ د معراج پښپ باندې امام سو کو د معراج پښپ باندې امام سو کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امام دی مقتدیان سوق دی انبیاء کرام دی نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 145